د کندهار سپین بولک ولسوالۍ د سلګونه سیلاب ځپلو کورنیو سره د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت نغدي مرسته وسوه. دغه مرسته د کندهار کلیو پراختیا ریاست او ضد حوادث ریاست په همغږي د سپین بولک ولسوالۍ د ملي سوداګرو لخوا وسوه. په ورته وخت کې مرسته اخیستونکي خوښ دي چې له دوی سره نغدي مرسته کیږي. د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې وروستي ورښتونو له امله سلګونه کورنیو ته مالی او ځاني تاوانونه واوښتل. دغه سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو په لړ کې دا ځل د کندهار کلیو پراختیا ریاست او کندهار ضد حوادث ریاست په همغږي د سپین بولک ولسوالۍ ملي سوداګرو د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د هر تخریب سوي خونې پر سر 3000 افغانیو نغدي مرسته وکړه. د کندهار ضد حوادث ریاست رئیس مولوي عبدالوارث د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ د ملي سوداګرو لخوا دغه نغدي مرستو هرکلی وکړ او له نورو سوداګرو څخه هم ورته اقدام غوښتنه وکړه. کور د دغه تجارانو ودان چې د تجارانو خپل سره کښېنستلي دي، دا ولس سره دا تقریبا خپل حالات شریک کړي، یا لږ یا ډېر، خو ولس ډېر دربدره شوی دی. زموږ پر نور تجارانو پر نورو خلکو باندې دا غږ دی چې د دغه خوارو غریبانو سره کومک وکړي، راشي د حالات د نږدې وویني. لکه کوم د اجان صاحبان چې اوس راغلي په سپینه ژړ ډلې ته ناست او ولس شاوخوا په راګرځېدلي دوی یا لږ یا ډېر خو خپل وس ورسره شریک کړی دی، نه دی درېغولی. او همدارس د کندهار د کلیو پراختیا ریاست رئیس مولوي عبدالجبار په دغه مرسته خوښي وښودله او زیاته کړه چې موږ له دقیقې سروې وروسته دغه مستحق کورنۍ ورته معرفي کړې. کوم سوداګر زموږ سره امداد کړی دی، الله جل جلاله دې د دوی نصرت او امداد وکړي. د دوی سره ډېر خوشحاله یو چې کوم د افغانستان او د پاکستان ګډ تجاران او ملي تجاران راغلي ول چې دغه مسکینانو او غریبانو سره مرسته او کومک وکړي. موږ په دې حق له دې خلکو ډېره مننه کوو او پر نورو تجارانو باندې غږ کوو چې زموږ ولس خوار شوی دی. د الله جل جلاله طرف څخه اوبه راغلي دي، بارانونه راغلي دي، د خلکو کورونه وران کړي دي، مځکې وو جایدادونه وران کړي دي. د ټولو خلکو باندې دا غږ کوو چې د چا سره صدقات وي، زکات وي، چې راشي د دغه خلکو سره همکاري وکړي. د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ یو تن ملي سوداګر او د دې مرستې راټولونکی په اضلاع پر نور سوداګرو هم غږ کوي چې راسي دا مو د خپل هیوادوالو سره د خواخوږۍ او مرسته کولو ښه وخت دی. کراچي کې دی، که په کوټه کې دی، پاکستان کې په هر علاقه کې دی، یا په افغانستان کې په هر سټ کې دی، هغه ټول ته موږ دا خواست کوو چې څنګه مطلب د لیرې ملکو څخه مثال یعنی خلک امدادونه د بشر په لحاظ راستي چې هغه بشر دوستي کوي او د غریبانو د مسلمانانو سره یا د افغانانو سره امدادونه کوي. نو په کار دا دی چې زموږ خلک چې دي، زموږ تجاران چې دي، زموږ سرمایه‌داران چې دي، هغه باید امداد وکړي. په ورته وخت کې مرسته اخیستونکي خوښ دي چې له دوی سره نغدي مرسته کیږي او په هیواد کې پر ټولو شتمنو غږ کوي چې په دې بد حالت کې له دوی سره مرسته وکړي. ما نوم شاه محمد دی، د سپین بولک د ولسوالۍ یم. دغه سیلابونو طوفانونو چې پر موږ باندې راغلو، موږ د امارت اسلامي سره ډېر خوشحاله، موږ سره پوره همکاري وکړې، په هر معنا باندې موږ سره همکاري وکړې. موږ ډېر ځین خوشحاله چې هغه بارانونو سیلابونه سوي دي، موږ دغه رئیس ته نه بیا مرستې سوي، نه نغدي او د وړو غوړي هر مرسته کالي پر دنیا یو شی دی، موږ سره هغه مرسته د بولک په ولسوالۍ کې سوې ده. پوره همکاري موږ سره سوې ده. موږ د دې د همکاري څخه مننه غواړو. نوم دی احمد شاه. بس غوښتنه مې دا ده چې بس موږ سره مرسته وکړي، موږ توان سوي به دا وکړي، موږ اوبه خوار کړي یو. د یادونې وړ ده چې وروستي ورښتونو د سپین بولک ولسوالۍ په شمول د کندهار په نورو سیمو کې هم مالي او ځاني زیانونه واړول. د کندهار اوسېدونکي وروستي مرستې کافي نه بولي او د نورو اړینو خوراکي توکو غوښتنه کوي.